بډۍ یو داسې لوبه ده چې د پښتنو علاوه یې شاید بل قوم نه کوي. بډۍ پکښنیوالي به هر چا کړي، نن سبا یې رواج کم سلو، لیکن اوس هم ډېر علاقو کې دغه بډۍ لوبې کیږي. دنیا د بدله سوله، ترقي راله، موږ چې به کله د مالداري سره تعلق کړو، د زراعت سره مې تعلق کړو، د مځکې سره مې تعلق کړو، د مال مویشي د وزو د پسو دغه کاروبار چې موږ کوئ یا د دې سره به مې تعلق درلودی، نو عموما به د هغه علاقې خلکو خامخا به دا د بډۍ لوبې کولې. دا د بډۍ لوبې هم په ژمي کې کیږي. دا څنګه لوبه ده، په دې متعلق به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته زه هر ماخستن پر مختلف موضوعات باندې مجلس کوم. نن زه د بډۍ متعلق به مجلس وکم چې دا بډۍ وچش ته وایي یا په افغانستان کې بیډۍ ورته وایي نه، لیکن دا اصل کې لفظ بډۍ ده. نو دا بډۍ ولې ورته ویل کیږي او دا بډۍ لوبه ولې موږ کوو، د دې په پس منظر باندې یا د کښنیوالي چې کوم زموږ یو یادونه دي هغه به د سره تازه کړم چې ګوندې خوندي پاتې سي. لیکن د دې څخه مخکې دا زما یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماخستن نوی ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو تر ورسیږي. دوستانو، دا د پښتنو دودیزه ثقافتي فولکلوریز لوبې چې دي، د دې متعلق زما یو لړۍ دی، یو سیریز دی جاری دی. نن به زه د بډۍ متعلق غږیږم. بډۍ و د وزې یا د پسو په د پښو کې هډوکي دي. په د هډوکي کې یو کوچنی دونګه لکه دا یو انچ یا یو نیم انچ دونګه یو کوچنی هډوکی راځي، یو مخصوصه رنګ وي، مخصوصه چې دی هغه یو ساخت وي. نو دا عموما ډیر خلکو به نه لیدلی، ولې موږ خو پسونه وزې حلال کو بس وی خورو، روش دی او غوښې دي او دا رقم مختلف شیان چې دی هغه موږ جنجوړوو. لیکن په پخوا زمانه کې دا د هډوکو د پسو د وزې د پښو څخه چې کوم هډوکي وتل، په دا کې یو کوچني کوچني دونګه کوچني مخصوصه ساخته هډوکي اوس هم سته. ګوا مطلب وزې خو اوس هم هغه وزې دي، پسونه خو اوس هم هغه دي، خو زموږ مزاجونه و ترجیحات بدل سوله. نو دا موجوده وي. نو دا پښتانه هلکان، کوچنیان، مشران دا به د ولې په پخوا خو کسابې کمې ولې، هر چا به په کورو کې به وزې و پسونه حلالول، نو دا هډوکي به بیا د دې څخه بېکار اخیستی. په هغه کې دا د لوبې په حواله باندې دا د وزې او د پسو په پښو کې چې کوم د مخصوص هډوکي راځي دا به یې جن راویستل، په دا یې بیا بازۍ کولې. لکه د عربستان کې چې د خورما خوري بیا د تاکۍ راواخي، یا په پاکستان کې هم د تاکۍ راواخي، یا خو تسبیح جن جوړې کړي، یا په کور کې د یو میلاد وي یا داسې یو مذهبي یو تقریب وي، نو په هغه کې بیا د درود شریف یا ذکر اذکار چې دی هغه په حسابي. نو ګوا مطلب د یو شي څخه موږ فایده اخلو. نو دا د وزې د پښو څخه چې کوم هډوکي مخصوص ساخت دومره کوچني کوچني یو نیم انچ راوتل، د دې ته بډۍ ویل کیږي، د هډ څخه دا لفظ وتلی. نو دا بډۍ چې و هغه موږ به د دې څخه بازۍ بیا جن جوړې کړلې، لوبې مې جوړې کړې. نو دا د ډېره وخت څخه چې د پښتنو خاص یو لوبه ده، په هغه کې دا بډۍ هم دی. دا اوس دا بډۍ چې دی دا په یو کوچني مخصوصه ځای کې کیږي او عموما د یخ په زمانه کې کیږي چې موږ د باندې بیا نسو وتلی، لکه بیتې چې یې نه بیتې به موږ کولې، نو هغه خو هم په یو خاص ماحول کې کولې. نو په ژمي کې چې موږ د غیږې یا د غټ سفر یا د زراعت مالداري او د هر شي څخه ووځو دغه ناست یو، نو د بدن د جوش او د جذبې دپاره، د طاقت دپاره یا ساتیري دپاره به موږ یو لوبې کولې. په هغه کې یوه لوبه
بډۍ هم دی. او دا بډۍ به څنګه کېدلې، په دا کې به دوستانو دغه هډوکي چې به موږ راویستل نو دا غوښې به مې جن صفا کړلې، بالکل زبردسته صفا دومره کوچنۍ هډوکي به جن پاتې سولو. نو عموما 3-4 دانې به د وزې څه چې دی هغه موږ راویستلې نه، نو بیا به دا بډۍ خو چې یو وار راوباسي بیا خو نو ماتېږي نه، بس بیا موجود یې، بیا بل کال هم استعمالولی شي، بل کال هم استعمالولی شي. هر وخت چې سیزن راسي، د یخ سیزن راسي نه، چې د باندې بیا د ګرمۍ غمر نسو وتلی، دا په یخ کې دا بډۍ کېږي. نو هر چا به بیا د هر چا کره هر کال لاندې به کېدلې، وزې به حلالېدلې، میلمنو ته به حلالېدلې. نو دا کوچنیان به ورته خوشحاله ولو چې وایي هله بډۍ جن راوباسه. نو هر چا له په دا برخه ورغلو. لکه نن سبا چې د ودو کې خلک کلاشینکوف کې ټکان کوي، نو دا کوچنیان وایي دا د کوم د ټکان ګولۍ چې دي هغه خالي خولونه چې راوځي نه، د توپنچې چې کوم ګولۍ دي یا د کلاشینکوف، نو دوی بیا په خوشحاله بیا سپیلکۍ جن ویي او خوشحاله یو بل ته نه بازۍ سره کوي، ټکار یې لري، بس ټیم یې پر پای سي. نو دا رقم د بډۍ به هم موږ هر کال جمع کولې. نو چا سره به 100 دانې بډۍ وي، چا سره به 200 بډۍ ولې، همیشه به په کور کې بډیانې پرتې ولې، او په هر سیزن کې به مې کولې. هر یخله بډۍ به زیاتېدلې، کله به مقابلې سره کولې، نو دا بډۍ به بیا زیاتېدلې. نو دا چې صفا کې راویستلې، اوس دا بډۍ څنګه کېږي، دا داسې په کتار کې به مې د هر چا بډۍ مطلب اول د واره ته کتار جوړ که نه، هر چا به 3-4 بډۍ داسې په کتار کې کښېښولې. بیا به داسې یو 4-5 ګامه شاته به یو جن لاړې، بیا به یو غټه بډۍ به وله، هغه ته موږ بډۍ وایو نه، چې در دا نورو بډۍ لږ غټه یي او پنډه یي او ښه صفا یي او زوروره یي، چې دا نورې بډۍ په ووایه دا نسي ماته یا خرابه نسي نه. نو ودې ته د نورې بډۍ چې په ویي په کتار کې د هر چا هغه پراته یي، ستا هغه هم کې پرته یي نه، 4 بډۍ هر چا ایښي. نو څوک چې په ویي و دا ته بیا بډۍ وایي نه. دا بډۍ بیا داسې مخصوصه داسې پې ونیوئ، دی هم نه چې دی ورتس کوي نه، لکه هغه ګین نه، دا ترانه داسې یو مخصوصه طریقه بیا وله وبه دې نه وي نه، داسې نشانه به دې داسې دا یوه سترګه به دې پټه کله، دا یوه پښه به دې مخته کله، یوه به دې شاته کله، مخصوصه لین باندې نه، هلته 4-5 ګام اخواته به په کتار کې یو د هر چا هغه چا چې مقابله وله 3-4 هلکان به کولې، دا ګردو به بډۍ دې پرتې ولې، د به نشانه دا وکړله اول د واره د ده واره دی نه، مثلا پچه به سره واچوله چې اول د واره به څوک په بډۍ باندې دا نورې بډۍ ویې نه، دلته بیا ورتسه ټیټې پرتسه کله ورله، یا به خطا سوله، یا به په واره بیا خطا سو، یا به بډیانې کې وینښتله، چې په هر څو بډۍ کې به وینښتل هغه بډیانې ستا سولې. بس بیا به که دا بډۍ هلته ودرېدی په آس باندې نه، د بډۍ خپلې خواوې نه، یوه خواته به آس ویل، لاندې خواته به خر ویل، یوې خواته به وزه ویل، بلې خواته به میږه ویلې نه. نو خوا یې وله نه، د هر چا میږه، وزه، آس، خر سټیک دی. چې آس به ودرېدی نو بیا به برته ستا واری ولو، که خر ودرېدی بیا به ستا واری نه ولو نه، بیا د بل واری ولو، بیا به کتار ولو، بیا به هم ویلې نه. نو دا د بډۍ یو طریقه وله نه، چې څو به دې وګټې بیا به دا بل واری ولو، هغه بیا پکې ولې نه، چې څو هر چا به وګټلې هغه وګوه، مطلب د میدان یو سرغنه به ولو، او هر چا به ورته ویلې چې بای دا خو ډېر بډۍ ګټلی سي، دا خو ډېر زبردسته چې دی هغه بازیګر دی د بډۍ غنه. نو کله کله به داسې کېدل چې دغه بډۍ به موږ په مختلف طریقې هم کولې. دا خو د کتار بډۍ دی نه، یو بیا بله طریقه ده، دی ګول دایره به دې جوړه کړله، دومره غټه دایره نه، داسې ګول وول به دې دی جوړه کړله، لیکۍ به دې پر مځکه باندې د اواره مځکه وله، پر هغه باندې د لیکۍ به دې جوړه کړله. بیا به چا ما او تا چې به بازۍ سره کولې، یا 2-3 به هلکان به دی به سره ناست ولو نه، چې ارزدانو به سره ناست ولو، په دا بډۍ به
دی واچولې، د دغه به هم 2 بډۍ وې، د دغه به هم ولې، د ده به هم ولې، ستا به هم ولې. دا ګردې به دی سره شکیل کړلې، صحیح ده، دی به دې وولې، بیا به دی په دغه قطار کې دننه یا د ګول دایره کې دننه به دې تسې کړلې. که په دا کې د هر چا هغه آس ودرېدی نه، دا بډۍ وله نه 4 خواوې وې، چې آس ودرېدی هغه به بیا واری کوئ. واری بیا داسې کوئ چې دلته بیا داسې بډۍ بیا داسې ونیوله، داسې بډۍ بیا ونیوله نه، یا بیا دی ونیوله دا طرح بیا ونیوله د شا د خوا څخه، بیا دا نورې بډۍ دی په وولې، دا ستا په بډۍ باندې چې دا ستا واری به ولو، ولې ستا هغه آس درېدلی دی چې دی دې په وولې، د دې دایرې څخه ووتله هغه بډۍ ستا سوله. که د دایرې څخه پاته ولو، بیا د چا پر بډۍ چې دې واری کړی، بیا د هغه واری دی، هغه یې بیا دا نورې بډۍ داسې وهي نه په بډۍ باندې، د خپله بډۍ دی ونیسي، دی نږدې دا ګوته دی ورسره ونیسي، دا ستا بډۍ دی په ووهي چې هغه د دایرې څخه ووتله، هغه بیا تا وګټله. نو یو بیا دا د دایرې والا د بډۍ دی. بل بیا داسې بډۍ ولې چې په هغه کې به موږ یو بل ته چې کله به موږ بډۍ سره کولې نه، نو په هغه کې به موږ یو یعنې د خرو، د آسو، د وزېو، د میږي په حواله باندې موږ به بډۍ سره کولې، نو هغه ته موږ موټ ویلې، موټ بډۍ. موټ بډۍ داسې دی چې ګردې به مې سره واچي، په هغه کې به مې چې سولېدلې بډۍ ولې نه، دا خپلې بډۍ به مې راواخیستلې، دا به مې پر یو ډبره باندې دی وسولولې چې بهی آس و خر نه ودرېږي، میږه و وزه همیشه دی راسي، چې وزه راله بس هغه به ستا وله. موږ به یا د وزې په خوا باندې وسولوله، یا به مې د میږې په خوا وسولوله، یا که به مې نور داسې بازۍ ورسره کولې نه، په هغه کې خپلې طریقې وې چې بازۍ مې ورسره کولې، یا به مې د آس یا د خره په خوا دی په مځکه باندې دی ټیټ وسولولې، بیا به مې دا بازۍ کولې. نو چې موږ به وزې بازۍ کولې نه، نو او د 2 دانې به د ده وې، 2 به زما ولې، 2 به نور، یو ته وولې چې بهی وزه که میږه، چې هغه به ولې وزه، دی به مې تسې کړلې په دایره کې لاندې، که پر وزه کښېنستله ښکاره سوله نه، پر وزه باندې هغه خوا هغه اړخ یې ښکاره سولو، نو د وزې والا چې چا ویلې دی چې باید د وزې، نو هغه ګردې به د وزې هغه دغه سولې. ټیک سولو. که په دا کې مثلا 10 بډۍ ولې، که 10 سره پر وزه باندې ښکاره سولې، نو هغه ته به مو ورکړلې، نه لکه چکه چې کوي نه، چکه راله، 3 رالی، 4 رالی، دا رقم موږ دا د وزې بازۍ کوو. که هغه ویلې میږه، بیا به د میږي په حواله باندې ورسره کولې. نو دا یو د بډۍ طریقه وه. یوه بډۍ بیا دا ته راوله چې بهی شکیل به مې کله نه، داسې مشکل که دا ګوټ به مې یا دا پښه به مې کیڼۍ یا شی پښه داسې ورته کښېښوله، دی به مې ورتسه کله د دې خوا څخه نه، د پښې څخه دی به مې دغه کړ چې آس به ودرېدی یا به خر ودرېدی، بیا به نو زموږ واری ولو، پر دا نورو بډۍ به مو ویلې نه. او پر کتار چې موږ کله حمله کوله او واری به مې کوئ، ټک به مې پر کوئ نه، نو په هغه صورت کې به په دا بډۍ کې موږ کله، اوس خو زمانه جدید سوله، موږ خو په هغه شپو کې دا د سروپ او دا چاندي و سپین زر و دا ژړ او دا سروپ چې دی دا موږ په بډۍ کې استعمالولې نه، بډۍ نه، دا نورې بډۍ چې په ویې به دا دې ته موږ سروپ ویلې. دا سروپ به مې ولیکئ، یو ټیمکی مکی به راواخیستې، اور به مې ټوکران د دې ځایګي څخه هغه ځایګي سره راواخیستلو، بیا به مې اور ورته بل کړي، وروره یو سوتلیانې به مې راواخیستې، یا ګیرج والا د خرات والا څخه مې د دوی سوتر راواخیستلو، مبلیل شی به مې پر واچوي، ډیزل به یو ځایګی پیدا کړلو هغه مې پر واچوي، دا سروپ به مې ولیکئ، دی د خاورې یو کټورۍ به مې جوړ کړي، په هغه کې به مې دا بډۍ داسې د غټه بډۍ چې وه هغه به مې واچوئ، چې هغه سانچه بیا جوړه سوله، هغه به مې ځینې لرې کړي، بیا به مې په دا کې دا سروپ واچوله، سروپ چې واچوله چې تر څو پورې دی یخ کېږي، خاص هغه رقم بډۍ چې ولو هغه رقم به سروپ بډۍ جوړ سولو نه، هغه به ډېر وزني مولو، نو بیا به موږ په دا سروپ باندې بازۍ کولې، د سروپ بډۍ باندې نه.
د چا سره به د ژړو بډۍ ورسره و دې ته موږ سورپین ویلې یا به مې ژړین ویلې نه ژړین سورپین هغه به در بډۍ لا هم زورور و بډۍ خو نو غټه د بډیانو څخه غټ بډۍ دی نه غټ دی لیکن د دې څخه بیا هم یو زورور شی دی چې سورپین یا ژړین به موږ ورته ویلی نه هغه به مخصوص طریقه باندې هغه به ډېر چا پیسې درلودلې هغه به بیا استعمالوي او یا به جوړوي نه نو پیسې چا ډېر درلودلې نه هغه به استعمالوي نو دا سورپین او ژړین به موږ د بډي په تور استعمالول د چا سره چې به دا ورسره و هغه به ګرد میدان کتار وګټئ ولې بایي چې یو واره دې مازې ورتس کړي که د دا یو بډۍ سره ونیشتئ نه دا ستا سورپین یا ژړین هغه به درې څلور نورې بډۍ هلته سره تس شي کلی کتار بیا ګرده مات کړي وروره یو لکه نه هغه په سنوکر کې چې د ګین چې ورتس کړي هغه ګرد ګینیان چې دورې سره وغورځېږي نه نو دا رقم دا سورپین یا ژړین چې به موږ ورتس کوي کتار به ګرده مات سول هغه به وګټي کله کله به موږ د چا سره داسې بازۍ نه کولې موږ ویل یاره ستا سره سورپین در سره دی ستا سره ژړین در سره دی موږ یې تاسې نه کوو خالي په بډۍ کې چې کوې بیا یې موږ کوو نو دا ډېر ښه یو دودیزه زموږ لوبه وله چې اوس متاسفانه ختم کېدو کې دی کیدای سي لرې شا پاته علاقه کې اوس هم چې زراعت و مالداري سره تعلق کې یا مال مویشي او وزې پسونه ډېر لري یا د کسابو څخه لرې دي په ښار کې خو کسابې ډېرې دي نه نو اوس خو هډوکي په دا نورو شیانو کې استعمالوي دا د ښایسته ښایسته د سینګار شیان راغلي دي نو دا د وزې او د پسو هډوکي سره ماتوي نور شیان په جوړوي دا د خلکو غاښونه هم په جوړوي نه د مطلب یو شی استعمالول پخوا به موږ دا بازۍ په کولې په دا باندې نو د پښتنو یو داسې یو لوبه ده د بډۍ په حواله باندې چې خرې بډۍ به موږ ورته ویل لیونۍ بډۍ به موږ ورته ویل ناسته به موږ ورته ویل کتار به موږ ورته ویل نه شپېلنګ به موږ ورته ویلی نو ډېر ښایسته یو دودیزه لوبه وله چې ما خپله دغه لوبې کړې ده او دا ځوانان هم کوي او بوډاګان هم کوي او کوچنیان هم کوي او شاید در اوسه پورې هم کوي نو د بډۍ په حواله باندې نن موږ مجلس کوو انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیبی که زی ترا کی اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد